وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. رب العالمین قرآن شریف کے حضرت ابراہیم علیہ السلام ذکر بار بار گئی. موجودہ ذکر میاش روانہ دا ذی قیدت دینا پس یو کل میاش روانہ دا غیدہ ذی خانجیہ ہوا. بلے کہ یو دو اہم عبادتون دی بلکہ دو اہم عبادتون دی. یو عبادت تا حج ہوئی، بل عبادت تا قربانی ہوئی، بل عبادت تا تکبیرات تشریف ہوئی. داکتر تکبیرون جتا سوتا ہوئے دیو وہاں عبادات و تعلق دا حضرت ابراہیم علیہ السلام سره ہے بنیادی توا. دیو جنا زمو علماء کرام دا عبادات و ذکر کئی بدے میاشتوں کی، دا قربانے بیان کی، دا قربانے مسائل ذکر کئی، دا حج بیان کئی، دا حج مسائل ذکر کئی، اور دا تکبیرات و تشریف مسائل ذکر کئی. کیونکہ تعلق ابتداءً بید ابراہیم علیہ السلام سره دے، ابراہیم علیہ السلام ذکر پر کی ضروری کئی. اول ذکر کئی قرآن شریف کے حضرت ابراہیم علیہ السلام ذکر پر پینزی تو سورتوں کی شوے تم ریل ذکر تبل چاہنے دی شوے پینزی تو سورتوں کے بدریش پیتا آیتوں کے پینزی سورتوں بدریش پیتا آیتوں کے حضرت ابراہیم علیہ السلام ذکر شوے. ابراہیم علیہ السلام دا حضرت نوح علیہ السلام نرستفا یولسم پشکن وسید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ندولیم زرکالمہ کے دیر شوید اور حضور پاک دروسا پوری تقریباً یونیم زرکالتی گویا کہ در اسنا سلور زرکالمہ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام دیر شوید. یو خصوصیت ابراہیم علیہ السلام دام دے جدد اولاد کے دیر زیاد پیغمبران رہے دے سبو پرد بسیل لیکن دزبینوں میں اسماعیل علیہ السلام پیغمبروں، دزبینوں میں اسحاق پیغمبروں، اسحاق علیہ السلام دزبینوں میں یعقوب علیہ السلام پیغمبروں، یعقوب علیہ السلام دزبینوں میں یوسف علیہ السلام پیغمبروں. دا سلو کو پرد بسیل اور حضور پاک کی صفت ہم کرے. دویم دارے کی دمن دا بیت اللہ البیت تاریخ ابراہیم علیہ السلام سره تڑھے شوے. بیت اللہ بخار بار جوڑ شوے دے. وہ قرآن شریف کے دا بیت اللہ شریف کہ کم ذکر راغلے دے جوڑے دو نو یو دا فرشتو ان اول بیت مودع للناس للذی ببکہ یوروپی کور فرشتو ودی مقد اللہ پا حکم بیت اللہ جو کرے اور بیاد بیت ابراہیم علیہ السلام ذکر رہے وید یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. نقول ابراہیم علیہ السلام دا خصوصیت شو کہ قرآن شریف کے اللہ پاک دیو پیغمبر دا بیت اللہ دا جوڑے دو ذکر دے کرے اور ابراہیم علیہ السلام میں کرے. بل نمون دا دین دیر زیاد اصول او عقائد خدا دولو پیغمبران بیو وچی کم فیدی و فرعی مسائل دا عمل پر بنیاد جو نمون دین زیاد تر دا ابراہیم علیہ السلام سر یو دے گئی.
قرآن شریف کی اللہ فرمائی ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوا هذا النبی. نو په دې وجه حضرت ابراہیم علیہ السلام په پیغمبرانو کې یو ډېر لوی جلیل القدر پیغمبر تېر شوی. علماء یو قاعده ده او هغه قاعده حضور پاک مبارک په خپله بیان کړې ده کہ اشد الناس بلاء الانبیاء، زیاد آزمائشونه په پیغمبرانو راځي، ثم الامثل فالامثل، بیا چې څومره پیغمبر ته نږدې وي د دنیا آزمائشونه او تکالیف په باندې خامخا راځي. دا قانون دی بس، د دې وجې شته خو د اوس وخت نه دی. نو حضرت ابراهیم علیه السلام د ماشوموالي نه په د آزمائشونه او دا پریشانۍ او تکلیفونه موسیٰ علیہ السلام دنو دیلا معشوم و رکوٹی جسترگی و قنولے کمزے پیدا شوے دے بیراق کی امخارو بابل اس تا خارو نشت سورا مند قسمتا و اغدمانا کلوے خار اگر کی چکل دے پیدا جسترگی و قنولے نو دا پلار نمی قرآن شریف آزار ذکر کرے اور دا تاریخ کو کتابونو کی تاریخ دے تین تے علیف ریخے نمو علماء لکی کہ دا دوار دی تاریخ اخبر نم دے و آزار لقب یا آزار نمو تاریخ لقب او آزار ستاوائے آزار اغش چاہتاوئی کہ دا بوتان و سلمین ساتی محب سنم بود پرست بود سر محبت او بین لرون کتا آزار ہوئے. خدای پاکی نونو کی ذکر کرے دے آزار دے ابراہیم دا پلا نو پاک صفت ذکر کرے دے کہ کم صفت دا عملی صفت ہو بود پرست و بود سر مین آما یوازی بود پرستی نکولا بودان پہ جوڑاول ہم بودان پہ دا لرکون ہم جوڑو اور بودان پہ دا کانو نام جوڑو. مجھے ابراہیم علیہ السلام اس طرح کے امانو لے اللہ قرآن شریف کے فرمائیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. ابراہیم علیہ السلام کا معشوم سے ممتدہ بزرگ کے دا ہدایت دارے چھوڑے تا پوچھے نے سرگے جسی گاؤں مونگنے اور بخبہ دا کوئی کنو بے نظر کو بتانو لگے تکا پلارے کارے کرو جوڑو اور بتانو عبادت پہ کھاؤ تو بخبر لگے اگر تچوکت الحیران شو لا معشوم و بتانو لبیلت ورکولے معشوم سر خلق بزارہ کے بگے نکوئی گی اور پلار بابا لدی بتانو سرمین پیدا کولا کہ بتانو سرمین پیدا شی لردہ پمخ کی بیدہ کل خدایان و باطل و بتانو قدر کوئی زن پیداؤ اور بڑے قدر میں سنبھالو اور دبلت ورقا پیبے اکلونا ابلا میں لگے بود پہ جوڑو سوالے و سٹک پہنساؤ جدا بود جوڑو ادا کوزا والا برابر کمنو جی خفواری پلا نوکے دبا سوالے راوان اسپلارے اور ستر کو کوزا جوڑائی ابراہیم علیہ السلام پٹھا دور کا کوزا بیتے مانتا کر تو بود تماش ہو گئے بنا خواری میں کرے وہاں یا اندر لار و تبیدہ کرنا بچی ہو کار کا دمولے تو خطور پر ایک بتان ہو کے دے دائیو سو بازار کے خرص کا کہ پیسے ہی پکے ہو گئے یا بابا ہوئی دیر سادہ سانے خودے کو سب خرصائی خودے کو اس خرصے میں پیسے پکے گئے بجب نکوے شام خیوالا مندیتا بند کا آنا بیکے کا پیشا بنایا سوالا دبلار پا مخی جبلار خبر شروع چھتے کا جدا دروازے نے اوی سر مخبکی والا پڑے واچا اور بازار کے رہا کو چھتا بیوالا وی اگا شیخ ظلم جب فیدہ جاتا نور کے یوتاوان ورکلی گورے حالانکہ افراد کو سرانل راشے دمگا خودے دان کو سراکائی دا بود پرس قومنا امقل قوم بلنشت دا بودان عبادت کے اگر بودان چه اگر تا جوڑ کرے دی اگر بود چه اگر بود
د ځان نه مچ نشي شوی. هغه بت چې هغه سترګې نشي غړولی، خبرې نشي کولی، لاس په نشي رغولی، ته د هغې عبادت کوې. دا همغه القوم هوښیار انسان هغه دی چې د هغه ذات عبادت وکړي چې هغه همیشه جمدی دی، علم لري، د ټول مخلوق ته دی، هر څه نه خبردار دی چې هغه د الله ذات دی. بت ته به خلک سجدې کوي او د بت ته به خلک پوښتنې کوي. ولې؟ دا په خپلو لاسو وتراشه ټول دی، خو تا پیدا کړه، نو تا نه به څه لري؟ هغه تا ته محتاج دی. دا د شیطان دی خلکو له په ذهن کې یو ګند دی، خبرې یو ګند لې په ځای غټ غټ بوتان او د هغې خلک عبادت کوي. تاسو به چې وګورئ په هندوستان کې زموږ په دې پوله کې دا کوم مودیان دا ستا هندوان دي، هغوی د سپو بوتان جوړ کړي او ستا هغې عبادتونه کوي. د پیشوګانو په شکل یې بوتان جوړ کړي او د هغې عبادت کوي. او بېادبي دې معافي، داسې بوتان یې جوړ کړي چې هغه ډړي، نو په دې خوله ورته پی روانوي، نو مخصوص اندام باندې ورته خوله کېږي، نو پی دې زړه وي سټي وي، دا پی به راپیدا شي. دا همغه القوم بت پرست همغه القوم بل نشته دی. عبادت په دا ذات کې چې د دې ټول مخلوق خالق دی، هر څه د هغه په لاس کې دي چې هغه د الله ذات دی، د الله ذات. بندگی به د الله کې ده، بنده به نه کې ده، مخلوق به نه کې. او دا انسان هر انسان له فطرت کې خدای دا شی جوړی. ابراهیم علیه السلام ته هغه فطرت نه فایده وه، هغوی په موږ ته فایده نه لري. وفي انفسکم افلا تبصرون، خپل ځان ته نظر وکړه او سوچ وکړه او فکر وکړه، تا ته به خپله پته ولګي چې زما الله شته دی هم او یو هم دی. دوه بادشاه ملک چلولی شي، یو وایي دا پلارکې مړ کوم او بل وایي نه نه یې مړ کوم. لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا، یو خدای به وایي نور راخېږو، بل به وایي نه راخېږو. خامخا دوه طاقتمن چې د هغې یو بل سره جګړه کېږي. نو خدایان کوم ځای کېدی شي؟ درې کوم ځای کېدی شي؟ زموږ په دې وطن کې په دې مسلمانانو کې بیا داسې خلک شته نو چې هغې خو بت پرستي نه دی، خو قبر پرستي ګورې کوي. ډېر کمقل خلک داسې هغې د زیارتونو نه او د زیارتونو نه غوښتنې کوي. څوک دې بچي غواړي او څوک دې د بیمارۍ شفا غواړي. باقاعده روڼ په دې مسله تاسو پوهیږئ د عقیدې سره تعلق لري او د ایمان او د اسلام سره تعلق لري. دوه قسمه څیزونه دي، یو هغه زموږ په عربۍ کې ورته ماته الاسباب وایي، چې زموږ د اسبابو لري دي. ظاهر کې هر انسان کار کولی شي د خدای په توفیق، دې کې د یو بل نه غوښتنه کولی شي، لکه دا ته یې اوبه راوړه نو ته ما له اوبه راوړی شي، دا بیا د خدای نه جوړه کړې موجوده، خو لیکن ظاهر کې دا ستا د سبب لاندې دی، ستا د وس لاندې د الله وس درکړی اوبه راوړه، دا څه ګناه نه ده. ډوډۍ راوړه، شی راوړه، جامه راوړه، پیزار راوړه، ما سره سپلی یو ګرځوه، یا ډاکټر ته وایي ما له علاج وکړه، نو علاج په د هغه لاس کې دی، دارو به درته ولیکي یا دارو به در باندې خرڅ کړي. ما له واده وکړه پلار ته وایي، نو واده د هغه لاس کې درته ایښودلی شي. ما له نکاح وکړه، دا ټول د هغه د لاس او د وس لاندې دي. نو په دې څیزونو کې د بنده نه غوښتنه کولی شي. یو هغه دی چې زموږ د وس نه اوچت دي، زموږ په وس کې نه دي، هغې له به ته اسباب استعمال کړې، خو لازمه نه ده چې خامخا دې وشي. لکه زه به د هغې مثال هم درکړم، واده دا خو ستا د وس لاندې دی، ستا د پلار د وس لاندې دی، نو پلار ته ویلی شي چې ما له واده وکړه، خو د دې واده نه پس بچي راوړل دا د انسان د وس کار نه دی، دا د الله کار دی. ډېر کله ته به ته د خپلې بیبي سره خپل جایز عمل کې، لیکن بچی به دې نصیب کېږي، او کله به دې بچي نصیب شي، کله به
یو بچی وشي کله به یو منشي کله به دوه وشي او کله به زامن قرآن شریف کې الله فرمایي یهب لمن یشاء اناسا الله چې کوم وړي چاله نو ويهب لمن يشاء الذكور چاله چې وړي نارینه ولا ورته زامن ورکی نوړي او یزوجهم ذکرانا و اناسا او چاله نو ورکی او زامن ورکی دا چا زامن ډېری نو کوي دا چا ډېری زامن کوي ويجعل من يشاء عقيما او سو شان پیدا کی شان دې پیدا کی قسم دې کاغه رسول بچي نو وانستا دا وستان دې دا واده نه پس دا واده داخل خاون چې کومه آزاد هم ستا دا وستان دې دا او بچي ستا په وس کې نه دي بچي زور ورکړي الله نو بچي دا باندې نه شي وخته واده وخته شي ما نه واده کا دا دا وستان دې دا دا اسمانونه او یې مال بچی را کړه نشي نه جام دې در کولی شي او نه مړ در کولی شي نه عالم در کولی شي او نه ولی در کولی شي پیغمبر یې نشي در پیغمبر په دې سيزونو کې چاته جواب الله علاج په ډاکټر او حکیم کولی شي دا علاج د انسان د وسلات دی دا اسباب نه دي ډاکټر صاحب مال علاج وکړه او دې نه بدل کولی شي چې کو پر د پسینه کېږي او دارو بدل حکیم سے مال علاج کا علاج داغا پوس کے پدے کے سوال جوڑے شي لیکن دا علاج نہ بس روگ صحت دا ڈاکٹر پلاس دینا دارو بدل کے جوڑ شي بس صحت دا ڈاکٹر پلاس کے دا ڈاکٹر دے بولے مل کے دا بیماری نہ ہوئی دا ڈاکٹر پڑا بولے مل کے دا ڈاکٹر مور بولے مل کے دا ڈاکٹر صدا بولے مل کے اور دا ڈاکٹر بولے مل کے تو صحت دارو علاج ڈاکٹر نان لفظ بچو لگئی و صحت نشی ورکولی کلا با صحت پدی دارو حاصل شی اللہ بے ورکی او کلا وہ نشی مدا نشی ویلی چی ڈاکٹر سے ما جوڑ کا نا دا دا گناہ خبر دا جوڑون کے سوک دے اللہ نے کدا جب دے دے او کمال دے تو ویلی دے او کنیک سارے دے ارسو دے اگر تا جوڑو لے نشی تالا بچی نشی در کو بلکل نشی در دا خدای پلاس کی نو سب دے خلق دے دیارتو لگا او پدے دیارتو نے پل نمون لکھے دی دا پلان کی مالا دا سپیشلیسٹ دے دا بابا اغلط بابو بابا خلقنا بابو باسی او دا بل چلی دا خورگونو ڈاکٹر دا سپیشلیسٹ دا چا چاپو خوبی کی دی دیارت نبرینو وقت وقت او دا پلان کی چلی نو دا مشرومانو سپیشلیسٹ دا دا دشتاکر او موضوع کی دا یو دے بل دے دا خمقل خلق و دا دی او مشرومان او دا من پلان کے رانا مستدی پلان کے دیارت دا نو دا بجوڑی نا خمقل دا پخوان نمون پدے دا دکی پدے اتمانزو کی اتمانزو دا کند ارده دا اتمانزو ڈب ہوئے مگر دا کند وائی اگیلو دا ڈب ہوئے دا دے ڈب پا غالا باندے ہو زیارت دا خواست ای کی با ڈول کے پروتو نو چی دا چابت تبشوا نو لا پاڑا ما ڈول کے بے روا دیتا غالا کی مغانچہ بے بیٹھا گاو دا پر لارا کی بیٹھا اور سبے بے دا ڈب دا غالی لالا لال کو بیجنے دا ڈب دا غالی لالا ذرا غلی مطالا جتا مخلاص کی دا دیتا بی دا جنجالا اور ڈول کے بے ہو گڑے درہ دا ڈب دا غالی لالا ذرا غلی مطالا اور جتا مخلاص کی دا دیتا بی دا جنجالا ودتا بی دا جنجالا مری بندہ خلاصی کے خدای و دیتا دا بابا جی چی دا نیک انسان ولی عالم دے چی وفات شوی دے وہ بیماری وغیرہ دلی کیا نوزان دے بیماری نشوی جوڑو لوتان لر کو لوتان ویدر کی او دیر نیکان و صالحان دے جی بچی نشتا دیر بزرگان و نیکان نوزان دے بچی نشوی کو لوتان دے او درگونا پا کوٹے برکی دا کوڑے کرنے خز ایک سردا چیک گئی دا جورا پا مخچینی ہوئے موٹا باور کی بیٹی دیتا بولے یا موٹا باور کی نیوز دوی پڑی کی اور چی دو باور کی دو باور کی اور چی درے موٹے باور کی درے لانا پڑی کی امین اللہ سے دے بلے نام کی تب مختار ہے
زیارت ته چې بوتله تو شي نو ښځه به درته مېلاوېږي بشیر جان ته شپېته زره کاله درته وکړي داسې بدل خبرې زموږ په دې تورنځو کې پخوا سوری شوی اوس هم شته امان اوس دا یاده سوری شوی دی چې ماشوم باندې به سوری وشو سوری نو د هغه سوری شوه کې به یې وردننه او پورې لاړه وي دې سره سوری ختمې نو څه کېږي به د سوری شوي اول خو سوری مورې نشته او به د سوری ختمې دا بولي ښه لکن زیارت ته لاړ شه او د هغې زیارت خاوره راماله او په دانه واچه او دانه بخښ نښې کې اوس رسول الله مبارک څه فرمایي د حضور پاک حدیث به درته به پیش نبی علیہ السلام فرمایي وی بعضې وخت کې شیطان په انسان کې ورننوځي ده کې یو پاس پیدا کړي بیا ورته وسوسه واچي چې پلانکي له لاړ شه یا پلانکي بوت له مثلا یا زیارت ته نو دې لاړ شي نو چې لاړ شي او هلته زیارت یا د ګناه والا عمل وکړي نو شیطان دې وځي نو بس وګوره که نه دا زناجوړه مو چې د زیارت ته رالم جوړ شي زناجوړه مو د پلانکي شي رالم جوړ شو هغه شیطان دې وځي نو بس صیبه بیا بوډۍ ترور پټول کلي کې وګرځي یاره زما خو بس لاس دا نه و پلانکي زیارت ته لاړم او چې کور ته راتلم دا نه ماته شو ټیک ټاک په یو خپه په دې کلي کې وګرځي او چې کوم داسې همقل ساده غوندې سړی وي هغه په جومات کې کښېني یو ته وي بل ته وي بل ته وي ټول خلک په هغه زیارت فرمایي یو جوړي په زیارت باندې دا ګناه زیارتونو له بلکل نه په شریعت کې زیارت له تلل او د زیارت ته ورتلل ولې سنت دي ځکه رسول الله مبارک فرمایي نهیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها تاسو ایمان د قبرونو زیارت ته منع کړی دی حضور پاک فرمایي یو وخت کې بلکل منع کړی و په وړوبې زمانه کې ځکه خلکو په زیارتونو سره دا غلط کارونه د شریعت خلاف نن پنجاب کې کېږي که په خدای یقین په پنجاب کې کېږي قسم مې راته وخوړ هلته کې د جنت دروازې جوړې کړې هلته کې چې زیارت ته ورځې نو سر به خامخا ښکته کې داسې دروازه او کړکۍ جوړه کړې ده چې ته به په دې مجبوره یې چې سجده به لګېږه او زما د پرب قسمي په جومات کې ناست دی دا ځکه چې دې ومنې زه تللی وم لاهور ته یو ځای علي حجویري رحمت الله علیه دا خلک ورته دا تاکن بخش شوی نوم یې دی علي حجویري رحمت الله علیه ډېر بزرګ سړی تېر شوی کشف المحجوب والا ډېر نیک سړی تېر شوی دی د خدای ډېر لوی ولي تېر شوی دی زما په خدای قسم ما په دې خپلو سترګو ولیدل یو سړی قبلې ته شا و هغه ته مخ و په ځمکې یې ورته داسې سجده ولګول لکه مونږ چې په جومات کې سجده لګوو سړي ته خلکو کتل د دې ځای نه به چغه کې اواز به وکړي ای د کاکا صاحبه رارسېږه دا اواز به وي د الله نه بل چا ته نه کې د غیب علم الله سره دی او چغه به کړي پیره بابا رارسېږه ای د څوارلسمې ځوانه رارسېږه رارسېدل صرف او صرف د رب العالمین شان دی الله ته به اواز کوي پیغمبرانو ورته اواز کړی دی داسې حضرت آدم علیہ السلام کے محتاج رجعت آواز گئی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین آدم علیہ السلام کا ټول پیغمبرانو نکلي تکلیف راغی چاته آواز نوح علیہ السلام کے آواز گئی چې قوم ته نهنیم سوا کاله دعوت ورکړه او قوم ونه منه او قوم او په ټوکه خنداګانې کولې تلوي رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا اے ربا اللہ خلق مصطفیٰ ابراہیم علیہ السلام چاہتا آواز کے وانا دینا ابراہیم علیہ السلام سوئی رب اللہ تا آواز کئی اللہ تا ابراہیم علیہ ربنا کہ بہتر لے جوڑ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب ربنا اے زمون ربا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك
العزيز الحكيم. وموسى عليه السلام جلیل القدر پیغمبر اذا فرعون لاړ مدین ته نو چاته سوال کوي رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار ستا خیر ته محتاج. او حضرت ایوب علیہ السلام کی بیمار شو، چاته چغه وی ایوب علیہ السلام پیغمبر دے، پیغمبر جلیل القدر پیغمبر دے، او سوئی رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. خدای تکلیف راته ورسید، ستا د لوی رحم کوونکی ته فرمایي. او یونس علیہ السلام د کب په ګیړه کې بیا چاته چغه وی الله. عیسیٰ علیہ السلام چاہتا چا آواز کئی اللہ. رسول اللہ مبارک چاہتا آواز کئی اللہ. عقیدہ کہت کے زمان ہو کہ عقیدہ کی دیکھ معمولی تزلزلو نو دا شیطان بدزر کدن وقتا ترناس کی وقتا میری تنگیارت آواز ہوتا اور ایک تنگی تا آواز ہوتا ادنا بد عقیدہ تباہ کی اٹھوڑو مبی بیان جہانا کی وقتو دے نو دا عقیدہ پر ٹھیٹ ساتھ ہے. ہاں سیگا پر ٹھیٹ ساتھ تو چې کوم سید زمون د وسه او د سبب لار دی نو هغې کې د بندنه غوښتنه کولی شي اوبه راوړه، ډوډۍ راوړه، چای راوړه. او چې کوم د بنده صرف اسبابو په نظر کې د هغه د لاس ناخلي دي او حقیقت کې ستا په لاس کې نه دی، د چا لاس کې دی؟ د الله پاک. نو ایاک نستعین، الله دې کې به مونږ خاص تا نه مدد غواړو، د بل چا نه مدد بنا د خپل اسباب استعمال کې په بچي بچا نه غواړي الله نه غواړي. داسې نه دی. یو سړی تللی و سوات صاحب ته، سوات صاحب نه لاړ وي ما ته دوا وکړه یا څه عمل وکړه چې ماله خدای پاک زوی یې راکړي. وایي دا واده دې څو ورځې کړې دي؟ وایي واده خو مې نه دی کړی. نو واده دې نه دی کړی او زوی یې غواړي. نو وی چې واده وکړم نو بیا ستا دوا ته پکې څه حاجت دی؟ وی واده زوی غواړم. داسې نمقل نه، ته به خپل اسباب استعمالوې او بیا به بچي د چا نه غواړې؟ د رب العالمین نه به غواړې. دا ستا عقیده شي. ډېر خلک زمانونه ګورې دې زیارتونو سره ډېر د ګناه کارونه کوي. څوک پرې غلافونه اچوي. دا غلاف ولې په زیارت اچوي؟ اسراف ولې کوي؟ تبلیغ ځکه غلاف پرې اچوي. او څوک یې پخوي، پخول یې ګناه ده، مکمل گناہ دا. حضور پاک حدیث نے پکڑا پیغمبر مبارک دے قبرون پخول گناہ دا ناروا دے مانا. اور سب دا جمعی پشپا شمی وطن لے گئی، شمی سرا پانا لگے دا جمعی پشپا سری حدیث نے پکڑا دینا مانا شمی نا مانا. ہاں نو ابراہیم علیہ السلام بابا دبلار قمدت تاسی ہوئی چھے وقتی بابا دا سکی کہ دورم پیشو باس بابا دا اغا سین عبادت کوي چې نه خیر درکول شي او نه د شر ختمول شي. څه کوي؟ خپلو لاسونو تراشلي دي او د هغې عبادتونه کوي سادهګان او مکروه. الله قرآن شریف کې فرمایي د مشرک متعلق د خدای سره شرک کوي چې د دوی سترګې شته خو د حق نظر یې پرې نه لګي، غوږونه یې شته خو د حق اورېدل پرې نه شي کولی، ژبه یې شته خو حق باندې نه چلېږي، زړه یې شته خو په زړه کې حق ته توجه نشته. او شکر الحمدلله زمونږ سترګې دي خو زمونږ سترګې حق ته رالګېږي که غیر انشاءالله. زمونږ غوږونه زمونږ اندامونه الحمدلله په حق روان دي د چا د برکت نه؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د قرآن شریف د برکت. باندې نه کوسه نصیحت کوا اسم کوا. او قوم بعض مختلف قسمونه یو پکې دا چې هغې به د ستورو عبادت کوي. یو ځل یو مجلس ته لاړ هغې د ستورو سپومۍ او د نور عبادت کوو. ای بندګانو د خدای د مخلوق عبادت کوئ او د خالق نه کوئ. ته څه کوئ؟ هغې ویل راشه دې ستوري ته وګوره څومره ښکلې رڼا کوي، څومره په اسمان ښایسته دی، موږ د دې عبادت کوو. ویې ښه فلما رأى الكوكب چې کوكب ستوري ولیدو هذا یعنې احد دا معراج دی، دا دی. و چې لږ ساعت تېر شو ستوري پرېوتل داسې خدای ورته رڼا پرې ختمه شوه، سپوږمۍ راښکاره شوه. وایي زموږ خدای ته وګوره څومره ښکلې رڼا کوي او اسمان او دا ځمکه پرې څومره ښایسته دي. نو دی وایي هذا یعنې احد دا رب دی، داسې
دے تو جس کو میں پرے ہوتے سب شوہر عمر رو خاطا ویدا زمون رب دے وګوره چا د نور سجدې کولې وی خدام دې چې پرې وته ربونه مې نه لګي اما هغه ذات چې هر وخت جمع دی هر وخت بیدار هر وخت موجود نه ولا خوب راځي نه ولا ستړی راځي نو پرې وته الله دا سره به عبادت مونږ بهر کې خبره دې ته ورسېدله چې بادشاہ ته اطلاع ورسېده ادا سی ولکتي او دا آزر زوی دی ابراهیم نوم دی او دا نوکا دا خدایانو بدو او دا دی قوم سرکاری مذہب گوری بود پرستی با بادشاہ دا پیشو جی پیشو بادشاہ دا بادشاہ دوی کی ستارف سوک دی بینا ما آغا رب دی بلا جول اسمانون از بکیو دا مخلوقی پیدا کی دا کائنات و رب ویر پولیزین بادشاہ و دوی نمرود بنت میرا بیوی اولی ایلوڑا مزدر خدانا خدا ما داشت کن او جند و مرد دا خدا ما پداشت کن بینا جند و مرد اللہ پداشت کن بیدا ما لاس کرے بیدا اللہ لاس کرے نمرود حکموں کے یو کس پا پانسیگاٹ پروتو بیدا تا مپتا رجی دا بس نن پانسیگی گی بیدا دا ما جون ور جفری میں خبری ہے او یو سړی غریب پلا روانو هغه راوستل بدا جمدې دی په پالسیه کې مړی کو په ژوند چا لاس کې او دا هغه ته دی یو خو دې ژوند د مرګ د مطلب نه د ژوند د مرګ د مطلب نه حساب کې ته دی راځي ابراهیم علیه السلام ویل سړی دی یو خو دی نو تصویر بادشاہ تا وی خدای مارب دا نور د مشرق منافع دی او مغرب دی زده د مغرب د منافع مشرق ته ورنه ځکه تر بیدا کار وکړه په وړي ته لدی ویو بادشاہ دا الک ویری او د پیغمبره دعوت کړی دا داسې سم دستی وته لاس نه جو د جنجال جوړ نشي نو پلان ته ولې ودا دوی دی بوله دا راپورټ دی نه ماده لاس توجه ولا نه دي نصیحت وته شو خان او کلی بیا مو سره کو او د ابراهیم علیه السلام کار سو توحید عقیده خواهد تعالی روحانیت هر ځای ولا یو او خلکو ته به دغه نصیحت کوي ظالمانو دا هغه بوتان عبادت مونږ به چې فایده نه در کول دعوت نه درکړي اخر کې دې دعوت باندې وکړي او قوم په مهنت کاو لکه د خپلارې د بادشاہ په خاص خلکو کې خلکو په مهنت کوي چې دې موږ طرف ته موږ ورسې نو کوي نو دوی با یو ځل میله لګېده دی به ټوله میلې راتله او چې میلې له ورتل نو چې کوم غټ مندر به په ښار کې غټ مندر شاهي محل کې چې کوم غټ مندر دی هغې کې به ډېر زیات بوتان و نو دوی به دا فروټ راوړل او په هغه مندر کې به بوتانو ته مخې ته کېښود چې دې کې دا به برکتي شي نو میلې له به لاړل چې د میلې نه به واپس رالل نو هغه مندر به ورته ورته خوراکونه به یې خوړل چې میلې ته ټول تلل ابراهیم علیه السلام ته یې ویل موږ سره میلې له لاړ شه هغه ویل نسایي زه بیمار یم او څه بیماري یې وه د وجود بیماري یې نه وه د ذهن ټینشن او بیماري وه غټه بیماري خو دا چې صرف د ټینشن زه بیمار یم تاسو زما مخکې مرۍ او دوزخ ته روان یې او دا ټول مخلوق د خدای سره دشمني کوي الله خفه کوي خدای له شریک ګوري ما له خدا په ټینشن پیدا کړی زه خو بیمار خلکو به دا ګمان وکړي چې ته به مو ویل حالانکې دا دغه مقصد چې دې لاړه ده میلې ده ابراهیم علیه السلام تبرګې راواخیست او په مندر ورننوت چې څوک ونشي نو دې بوتانو ته مخکې خوراکونه پراته وو پرېښودي برکت ده چې ورننوته هغه بوتانو ته وایي ما لکم لا تأکلون خر بچو لکه دا خر بچو ټکې ګورې پکې ما وویل قرآن کې دي وی خوراک درته مخکې پروت دی او نه خورې ولې نه خورې خورې که داسې دندې کوو ما لکم لا دندې دا خبرې ولې نه کوې نه خبرې کولی شي نه خوراک خوړی شي او تاسو ته خلک خدایان وایي نو بس ډبرګي دی اوچت یې کړ او ټول بوتان یې ټک ساتلی کړل ښه نخرې یې پرې کړې او ټوکړې ټوکړې کړه په خوراکونو کې دا ټوکړې د بوتانو ور واچولو او بیا ورغې
غټ بوت پکې و، نو د هغه په اوږه کې تبر ویزان الله چې دا قوم یې راغی ورخوشې شو په هغه مندر چې مونږ اوس خوراک کړو برکتي شوي وی، نو په خوراک کې د غوښو په ځای پکې د بوتانو ټوکرې پرتې ټول خدایان یې تېر ترمې او ټوکرې من فعل هذا بآلهتنا كما خلقه زموږ د خدایانو سره دا لوبه چا کړې ده سره ته پته ده چې دا خدایان چا وه، نو چې څوک یې وایي نو دا خدای کېدی شي چې د چا نه ځان نشي بچ کولی، دا خدای کېدی شي دا چا کړي دي؟ زموږ خدایان خو یې برباد کړي، ځان نشي بچ کولی او دا به د بیمارۍ نه بچ کړي، دا نشي خلاصولی او دا به خلاص کړي. سمعنا فتى يقال له يذكرهم يقال له ابراهيم، یره یو هلک د ابراهیم نوم او زموږ د خدایانو بد وایي. او چې موږ ټول د خدای نه داسې یو ټکي وتې وي تاسو خو زه زه به چا کوم دی سه بادشاه یې راوړی چې ابراهیم علیه السلام یې راوسته، نو بادشاه دې تپوس کوي وی زموږ د بوتانو سره دا لوبه لکه تا کړې ده؟ هغه ورته وایي دا خو هغه څوک دی چې تماچه ټوپک چا سره مړې څوک دی چې چا سره تماچه وي چا سره ټوپک وي، نو ورته ورګېرې دا هغه بابا پلا په اوږه ویزان دی او بیا دی ما بل فعله کبیرهم هذا فاسألوه ځکه دا خو هغه بابا چې کړي ځې تپوس دې وکړې اوس که ته وایې چې دا خدای لکه ابراهیم علیه السلام دا خبره ولې وکړه د هغوی باندې الزامي رد کړه، هغوی ته هم پته وه چې مشر بابا خو دا نشي کولی، ابراهیم علیه السلام ته هم پته وه چې نشي کولی، د دوی پړه شي او پته ورته ولګي یو بل ځای وکتل دی که نه کړي د ورګي اخیستی دی بیا ته وایم هماغه بابا غوسه شوی دی د خپلو بچو د دې کشرانو ته قار ورغلی دی او ته به یې په اوږه او بس شروع یې په کړو ټول یې مات کړي وو بیا مات کړي تپوس دې وکړې بابا جي نه که نه نو بس یو بل ځای وکتل او پټ وو یاره مونږ یو قمقل وکړو بس نو پوه شو چې بس اوس بیا یې سره بل څه نه کېږي، نو بس اډه یې چالو کړو وي د ده سزا یې موت ابراهیم به دننه پس وایي او څنګه به یې وایو او اور به یې سوځول او اډه یې وکړې یو میدان کې چې تکړه شي او خشاک راوړی نوکرانو ته یې ووایي او عامو خلکو ته یې ووایي زمونږ د خدایانو بدل نه ده نالو هر څوک بدل او خوند به یې راوړه هغې کې به یې چا چې څونه اوسو خوند به یې راوړه میدان ډک شو د خشاک نه داسې ډک شو لبریز او بیا ورته اور ورته کړه او داسې ګرغنډې یې ووالې داسې ګرغنډې چې زموږ بعضې علمو لیکلي دي په تفسیرونو کې چې د پاسه پرې مرغۍ پر نه شو وانې دونه تاوې او ابراهیم علیه السلام یې راوست او چې څنګه یې راوسته نو یو منجنیق مچونه یا کال یې وله جوړ کړه ځکه دی به ورغورځئ څوک څنګه هغې ته به څوک ورنږدې کېدی نه شي نو شیطان ورته یو چل وښه شیطان خو له دوزخ دا څیزونه لیدلي دي نو هغه ورته یو کال وښه چې دغسې یو کال به جوړ کړې دی به پرې کېنوې او چې کال له جوړه ورکړې نو بس پړې به وشکوې دی به پخپله د دریاب ته اور دې منځ ته ورغورځوې نو ټال نوچته یې د فرشتو کلک نیولی نو شیطان ورته بیا چل وښه وایي داسې وکړې چې جینکۍ راولې سرونه یې سر تور کړې او په ګډا کې جینکۍ راوستې سرونه یې سر تور کړ نو ټال اوچت شو ولې د رحمت فرشتو دا ټال نیولی او چې کوم دی جینکۍ سر تور سر وي د رحمت فرشتې دننه ده نن ولې زموږ جینکۍ لوڼه خویندې مکمل سر تور سر شوي په کور کې مو د کور نه باندې اوس په بازارونو کې سر تور سر ګرځي نو چې کوم دی جینکۍ سر تور سرې سره ښکاري د رحم فرشته بنې او د غضب فرشته بنې نو الله ته فرشتو چغې کړې بها یا الله ستا په مخلوق کې نن صرف یو بنده د ابراهیم نوم دی چې هغه ستا عبادت کوي باقي ستا عبادت والا نشته خدایه کور ته ورځېږي بچې کا الله فرشتو ته ورشئ د تاسو سره امداد کولی شئ مې اجازت درکړئ فرشتې راغلې ابراهیم علیه السلام
ایو فرشتہ ورته وایي زه تا سره مدد کول غواړم الله رالېږلی ما وایي اختیار ستا دی وایي ته څه کار کوې وایي زه د باران فرشته یم زه به اوس باران راوړم اور به مړ کوم وایي نه تا نه مدد نه غواړم زما الله شتمني کړي بنده نه ولې مدد وغواړم اگر چې دا مدد جایز و ځکه د هغه د وس نه دی دا کار لیکن ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام دا مقابلہ بلرانا ویدہ دا سینے و دا زور و دا طوفان اختیار ماسکر ہے اجازتوں کا نوزبا دا اس سیرے اللہ و داود کو چت کر اور دا نمولیان بری گرون کے میں منتظر کر اور داما بچیا وینا زمان اللہ موجود دا یو فرشتے نمبر دا دو جنہ ناکان قال جورا او ابراہیم علیہ السلام چکر منجری او دا پور میست ابراہیم علیہ السلام وقتا او جسنگی وقتا کر فرشتو اللہ تا چلے کر ولی نیکان خلق فرشتے خفکی ولی نیکان مسلمانان و فرشتے بار پاسمانوں کے دعا جانے کے تو چھے بور تصیر بری وقت اللہ قرآن شریف کی فرمائی قلنا یا نار رکولی بردا و سلاما اللہ دا پارزان قربانی کیا اللہ بلی مدد نکلی اللہ مرده اولا یخش سلاما معتدل یہ دو بڑا یخم دی چی تکلیف بناوان کی ابراہیم بانے نو دا اور دا سوزوان دا خاصیت دا اللہ مناسی دا اور میانستا پریوان دا جامعیت استوی جبریل علیہ السلام والا جنت ندر ایسا مکمیس راوڑا اور دیوار ماشو اور دا پور پا میانس کے والا خدای پا دا انا روٹی ضرمون کا اور اوبے و ترا ضرمون پا پیدا کرنے وہ بمپس کی انا رمون دارے وجہ نرون ان دا پکائی کی ان دا اللہ دا دان نزدی کو ان اللہ خوشحالہ کو تو دا دنیا دا ٹول اسباب و دا ٹول نظام دا ما درد پلاس کے خدای خوشحالہ کا مالا تصرف تو قسم ورکی چی سوک دا خدای نافرمانی کی اغلی ورکی و دا غیران پلاری ورکی حرام ولی اور چی سوک تابیداری کی و پاکر کرے ورکی عزت دا خدای سرم بچی دا خدای سرم دنیا دا اللہ سرم زن کدن کی بدیا و خدای پکاری گی قبر کی بدیا و اللہ پکاری گی قبر نچی پاسی دی صاحب کتاب میدان کی بدیا و اللہ پکاری گی و پولی چی دیرے گی پولی سورات یا و اللہ مدی پکاری جانت اور روزہ ہم خدای پالاس اللہ مدد تو کرے نا وہ کہ رسول جو ابراہیم علیہ السلام کوئی تدبر نام و نشان نہیں معلوم تو بڑا بول کہ اور کیوں نہیں ابراہیم علیہ السلام سے معلوم نمبر بتاوے کے پاس اب کوئی بھی بل سے نشن بولے کدی اور کیول منتبہ نشن پتہ وقت میرا مانی میں زمانہ وقت نہ ہوتا مطلب آپ نے ابراہیم علیہ السلام نور واقعی بیدت انشاءاللہ وائندہ جمعہ کی بیان و ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک بھی تکلیفونا دے دو اور بیا بدا دو ابتدا تکلیفونا سو رخولی نتیجہ خدای پاک ابراہیم علیہ السلام نوال کرد نو بدی راتون کی میاش کی ادا کفتری اہم عبادتون امتحان میں او تکبیرات تشریف و قربانی تعلق ابراہیم علیہ السلام سرو اور قرآن کی اللہ ذکر کرے نمان پدی بنیاد دار سباد خبرے ہوئے تاسو ته پته ولګي چې پیغمبرانو څومره تکلیفونه تیر کړي او د څه لپاره تیر کړي دي د ښکلې عقیدې د توحید لپاره د امت د اصلاح لپاره د الله د رضا لپاره اوکې خدای پاک موږ ته د عبادت توفیق راکړي باندې مرګري تللي دي مکې مکرمې ته اوکې چې خدای پاک د حجونو توفیق نصیب کړي او ډېر دوستان روان دي حجونه داخلي کړي دي او څوک په دې دولسم دي څوک په اتلسم څوک په شلم باو کے چلے پر خیر بولتے ہیں اللہ مدد قبول شیو عبادتونو توفیق نصیب کی اور لے دعا گانے قبول کی کہ چاہ ہم ارادہ کرے دیتے پودے اور کہ چاہ نم لکڑے نو خدای مطلول ہے بیت اللہ رہا تکتور توفیق نصیب کی بائے دوستان بیماران دی تے مجلس کے پورنو کے دو کہ اللہ تعالیٰ والا رو سے حقروں شفا ہوئے بعض مرگری دی مستقل دا مقدجو میں ناغی دا بچو سا بابا ملکون کے سحاجتون دی دعا تو کہ اللہ والا حاجتوں پورے اولاد ہر قسم پریشانوں
آفتونو مصیبتون نامن کیوسا یا اللہ منگا روح صحتون آنکی زمان پور زمان کچور زنانم ربڑو جوڑا روح صحتون آنکی او دا روح صحتن خدای دخل عبادت تبارا نصیب کی خدای منگا فراخ روزی او فراخ عمال راکی او خدای اغمال کی در محجون عمری نصیب کی او یا اللہ بچیم کامیاب کی خدای کی دا چاہ اولاد نی یا اللہ نارینا اولاد کدا چالونه خدای زامن ورکړي کدا چا د جون مرګري نه خدای د جون مرګري بعضې زنانه دي هم زموږ په دې نیمته محلو کې هغې دعاګانو درخواستونه کړي دعا ورته وکړئ چې خدای پاک یې د زړه مقاصد پوره کړي او خدای پاک یې حاجتونه پوره کړي چا ته چې څه پریشانۍ دی الله پریشانۍ په خوشحالو بدلوي یا الله ته زموږ نه راضي شي او خدای د حاسدینو د حسد نه مساوي د بغضیانو د بغضور نه مساوي د شریانو د شر نه مساوي د بد نظرو د بد نظرونو مساوي او چې چا د دعاګانو وینا کړې ده خدای د هغې خبرې دعاګانو ورته معلومې دي دعاګانې ورته قبولې دي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. دا د شل ورځو ماشوم باندې زنانه وروړېدلې ده نو دا به شل دوه میاشتې پرله پسې روجې نیسي دوه میاشتې پرله پسې او که د دې زنانه په کې خپله د میاشتې بیماري راشي نو خیر دی په هغې پرله پسې والې د نقصان نه رسي په هغه ورځو کې به یې نه نیسي چې پاکي راشي بیا به شي او هسې به پکې دامه نه راولي یو شان به نیسي بیماران دې وړاندې د